بسم الله الرحمن الرحیم. برادر بسیار گرامی جناب امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، برادر عزیز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، اعضای محترم کابینه افغانستان، تمام اراکین ولایت نیمروز، اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، مخصوصا مردم عزیز ولسوالی چار برجک، خواهرای گرامی، برادرای محترم، اطفال عزیز، انجینرهای قهرمان ما، کارمندای عزیز که سر از کار کردن و خاصتا نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی افغانستان، علمای کرام، بزرگان، همه حاضرین مجلس، اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خداوند جل شانه از صمیم قلب شکران میکنم که دور ما آب است نه سراب. برای 700 سال مردم نیمروز همیشه سراب دیدن، امروز آب واقعی در اختیار مردم نیمروز قرار میگیرن. نوی کال، نوی پیړۍ او نوی ژوند ټولو ته د مبارکي. تلفظ مرا ببخشید. نیمروز ولایت شرادارین مردمان باز و شهانین کمروچی گو شماستون، بند کمال خان افغانستان مردم و نیمروز مردم مبارک. از نظر فیزیکی بند کمال خان یک بند است، کانکریت، خاک ساخته شده. از دیدگاه ملی نهاد و نمان دهنده اراده ملی مردم افغانستان برای احیای مجدد تاریخ ما و مجد درخشان تاریخ ماست. کمال خان وسیله است، هدف احیای نیمروز آباد، آزاد و در چارچوب جمهوریت افغانستان یک نیمروز که به همه زندگی را فراهم کنه او هدف است. انشالله تعالی بعد از این کلمه نیمروز محروم نخواد شنیدم. سالا پیش شکایتتان از محرومیت بود، امروز هم بندر دارین، هم آب دارین، هم مدیریت دارین، هم ثروت دارین. مبارکتان. ویار لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. والی صاحب دی ویلي دی چې مرغان مهاجر مرغان برته راغلي، زه غواړم مهاجر انسانان برته راسي. بیا درته وایم مهاجر مرغان راځي، مهاجر انسانان دی په خپل عزت په خپل کور ته راسي. او اوس هیله ده چې ټولو ته ثابته سوي د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق هم لري. نقطه کلیدی ما عمل ملاک اعتماد است. امروز چیزی را که نیمروزی های محترم ناصر صاحب، وکیل صاحب حمیدی، بارکزی صاحب و حزب الله صاحب
راجع به دولت جمهوری اسلامی خود گفتن اینا را به میلیاردها دلار خریدن نمیتون. امید مایست که تمام ملت افغانستان یکی بعد دیگه در 100 روز آینده و در روزهای بعد از این شاهد تحقق آرزوهای خود باشد. تمام آرزوهای ملت افغانستان نشد از قانون اساسی ما، از وحدت ملی ما و از اراده ملی ما برای یک افغانستان آزاد، آباد، متحد، متوسل و در صلح است. نن افغانستان هغه خلکو ته جنگ کې دي زور نه غوښتنه کوم یو لس دقیقې په کمال خان باندې فکر وکړي. تیر کال تاسې $1 میلیارد د افغانستان تاسیسات هم له منځه ویوړل، دا په $130 میلیون وسو. نو تاسې په حقیقت کې دا ملت له لسو کمال خان نه محروم کړی. ولې؟ زه کمال خان خپل ځان ته جوړوم، نیا ته مې جوړوم، خدای دې وبخښي، نیا مې د خاورو لاندې ده. تاسې اولادو ته یې جوړوم، تاسې ته یې جوړوم. سبا چې سوله راسي طالبه له کوم ځای نه به ژوند کوي، په څه باندې به خوراک کوي، څه به اغوندي. دې سوالو باندې فکر وکړه. دا ولس ته وګوره، دا معظم ولس ته، دا نه غواړي شاته لاړ شي، دا نه غواړي چې دې عظیم پانګې د نورو په اختیار لاړ شي. امروز ضرورت واضح است که ما یک طرح واضح اتکا به خود تعقیب کنیم. افغانستان باید بعد از این به فکر از این نباشه که دستگدایی را پیش نگاه پیش میکنم. و در اینجا ضرورت واضح است که ما سرمایه پنهان خود به کار بردیم و از همکارای سکتور خصوصی، از جناب غضنفر صاحب، سعید صاحب، دیگه همه بزرگایی که وجود دارن، ناصر صاحب، همه همکارا تشکر میکنم. یک سکتور خصوصی فعال، جناب خان صاحب، تاسه اموک طول اصلی ضرورتی نن بیل تاسه نه. جناب محمود خان کرد وزیر صاحب د تجارت احادیث مگاو تاسه باید پول ملاو تلو چې خپل امکانات به کار واچو. امی آب نبود که قرنها میرفت. امروز اختیار آب هلمند بارگزای صاحب در دست شماست. دیگه تقاضا نکن برادر که اختیار آبم در دستم نیست. آل تعلق به من و تو داره که از راه آب هلمند ما میشویم یا نه. ما جا داره که تشکری کنم. اولین تشکری از شهدایی که بند کمال خانه با قیمت زندگی خود نگاه کردن و حفاظت کردن، هم از مردم چهاربرجک و هم از قوای امنیتی و دفاعی ما و جناب فضلی صاحب، جناب مخصوصا مهندس اول، چون شما توجه خاص در این بخش دارین، در توزیع زمین بند کمال خان این مردم اولویت دارن، برشان جای داده میشه. و دایی خواهر و برادر را شک نداشته باشین که مردم که در کاسه بند کمال خان بودن و با خوشی جایداد خود از خاطر از این اختیار دولت خود قرار دادن و در اختیار ملت خود در صف اول توزیع قرار خود داشت. والی که وقتش آمده فضل احمد خانم برید جنرال میسازی.
زه غواړم خاصتا ولس په مخ کې د لومړي معاون صاحب او دوم معاون صاحب نه مننه وکړم. نوع اتحادی که در رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز وجود داره در تاریخ معاصر افغانستان به سابقه است. از این جهت ما شکل بید نداریم که به هر باد بلرزیم. آوازا میایه، کاغذا میایه، طرحها میایه، افغانستان بلکه خود مستقیم په خپل مکان. تکل صاحب د تاسې او تاسې ټولو همکاران د اوبو د ملي ادارې نه مننه کوو او په عین حال کې ډاکټر صاحب قومي تشریف نه لري، مګر د ده له هلو ځانونه د کمال خان د بند په برخه کې ځای لري چې مننه وکړي. از مردم نیمروز هم از خاطر صبرشان و هم از خاطر اصرارشان تشکر میکنم. جلسه نبود از روزی که ما رئیس جمهور شدیم که شما نام کمال خانه نگیرید. امروز جای نهایت خوشبختی است که از کمال خان یک کم تیر شدین سر مسائل دگام گپ میزنین. او دلته د واضحی چې ټول کانالونه جوړیږي، به د کانالونو جوړول نه بند ګټه نه لري. نو یو برخه د کانالونه او د ځای لري چې هم له محترم ټول انجینر صاحبانو او همکارانو سره او شرکت د داور نه چې زیر حل ځلې وکړلې من نه وکم او د ملي شرکت نه. ملي شرکت په تمام قوت باندې کانالو باندې مخته ده، ډېر زر به یو بل زیری درکو او هغه د یو کانال تکمیلول دی په دې کال کې. مهمترین تشکریم از کل مردم افغانستان است. فضلی صاحب پیشتر ذکر کردن از کمیته انسجام بند تشکری میکن، اما امروز یک افغان نیست که قلبش در تبش مثبت از خاطر کمال خان نباشه. ایره میگن وحدت ملی، ایره میگن همسویی، ایره میگن اتفاق. او مانعید څه ده؟ اوس اعتماد د دې پیدا سوی چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبه به مهار سي او په راتلونکي نن ډېرتر په هغه باندې نه غږېږم، اما په راتلونکي اونیو او میاشتو کې به تاسو انشاءالله تعالی د یو برخې پس له بل برخه وګورئ او خاصتا د ملي شورا نه مې غوښتنه دا ده چې سږکال ځکه چې کال نامعلوم ده ملا راکړي چې د افغانستان اوبه مدیریت کړو او په ټینګه یې مدیریت کړو. من میخوایم چند کلمه سر همسایه ما جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم. او که در گذشته چی بودیم، چی داشتیم، نداشتیم، او گپ تاریخ است. امروز چند نقطه کلیدی خدمت دارم. اول، اقتصاد دو کشور متمم یکی دیگه است، مخالف یکی دیگه نیست. او به مفتچات نور که او پیداوار د نیمروز په ایران باندې به افتخار خرڅو. زه ایرانیان سره په مذاکره یم چې انشاءالله تعالی چې نیمروز نه یوازې د افغانستان کندوی، د ایران کندومی. دوم، امروز موسی شفیق مرحوم مدالش امضا کردیم و ترتیب میشه. پوسته از وی سب تشکر میکن که پوسته را به افتخار شهید موسی شفیق نشر کردن. مایده علمند، مایده کل افغانا با ایران است. مشکل مایده نبود، مشکل تطبیق مایده بود. بعد از این کلی علمند دست افغان است، با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است. که تیل را که بران اوبو هوڑا
او کرانه او بوړی او بل شی راکړه. ایله ده چې دوه شی تاسو ته معلوم سوي. یو زه ځان ته څه نه غواړم، فقیر سړی کمیس و پرتوک مې هماغه پاتې دي او تاسې په نیمروزي لونګۍ باندې ویاړ کوم. نه در سره انګریزي لغات وایم، نه د نورو ژبو، نه په اردو در سره غږېږم. په سوچه دری و ازبکی و بلوچی در سره غږېږم، پښتو باندې در سره غږېږم. دوم پیږی چې ملي ګټو کې زره شاته نسم تللی. ملي ګټو باندې سر ورکوم، شاته نسم. او ملي ګټه معنا داده چې اوس منطقوي همغږي پکار ده. در اینجا ذکر کردن بارگزای سر ما یک بحث نهایت سازن داره با دو شرکت بین‌المللی و با جمهوری اسلامی ایران میخوایم تنظیم کنیم. یک مدیریت باد است. مطالعات مقدماتی نشان میده که افغانستان حداقل 70,000 مگاوات برق از باد خود تولید کرده میتونه. این باد 120 روزه که نیمروزی ها را همیشه رنج داده، انشالله تعالی به بزرگترین انرژی تاریخ بدل شده میتونه. و دوم مطالعات آفتاب است. و برق آفتابی ما نهایت زیاد است و روز به روز زیادتر میشه. دو شرکت معتبر بین‌المللی زیمنز و فورتسکو همراه ما کار میکنن که اعمار کنیم در تولید ازی و مخصوصا در فروش ازی بعد از او به تمام منطقه انشاءالله تعالی افغانستان سر پای خود. ما دست همکاری رو به ایران دی بخش بدون هیچ شک و شبهه میدیم. نقطه دیگه ما آینده نیمروز نه تنها به کمال خان بسته است، به ای بسته است که زرنج به یک بندر بین‌المللی قوی مبدل شود و زرنج کلیدش چابهار است. همچنین خط آهن خاف هرات قدم اول هرات استانبول است. ایرا انشالله تعالی این خط آهن 2.5 چند از کراچی که ارزانتر است، اینال همسایه پاکستانی ما در میدان رقابت واضح قیمتا را کم کنن که ما پس به کراچی مراجعه کنیم یا هر دو طرف بیاین همراه ما دست بکنیم. نه خب مخ که در تنویله بیچاره افغان که نن در باندې ډوډۍ وتړي سبا لرزېږي، نه څوک در باندې ډوډۍ تړلی سي، نه څوک در باندې اوبه تړلی سي. ټول هم خپل په لاس کې ده، په منطق رفتار وکړي، په عزت رفتار وکړي. تغییر اقلیم سرحدات سیاسی را نمیشناسه. افغانستان پیش قدم است در این که همکاری منطقوی در قسمت مهارت سیلاب ها، خشکسالی ها، زلزله و اینا ایجاد شود، چون کل ما باید دست اتحاد بند. هرچی هوا گرمتر شود با مو اندازه، اگر 2.5 درجه سانتیگراد هوا گرم شود 100 میلیون تا 500 میلیون انسان در آسیا جنوبی مهاجر میشه. انشالله تعالی با این آب نیمروز عوض از اینکه گرم شود سرد خواهد شد و مرکز تجمع خواهد شد. نقطه بخش آخره عرایزم خدمت داد. اول من کلمات را ندارم که از پیشتان تشکر کنم. من قابل تشکری نیستم. من خدمتگارتان هستم. لخپل خدمتگار نه څوک په دې الفاظو مننه نه کوي. ما ته خجالت راک ویاړم راک، اما مانای داده چې نور شیان را نغواړي چې انشاءالله تعالی به اوسي. د نیمروزان هوښیاري خو بې حده ده.
اما چون د زلزله لکوم نو و هوا یک تنها پرزدن در کلا نبود و به نمایندگی صالح صاحب و دانش صاحب و تمام کابینه از پیشتان تشکر میکنم. پیشتر خدمتتان ذکر کردم که کمال خان با تمام عظمتش وسیله است. چرا؟ اول برین به شاهنامه فردوسی، فصل مصادف شدن رستم با اسفندیار ببینید. وقتی که نماینده اسفندیار پیش رستم میاد در زرنج سبز است، پر از درخت است، پر از جنگل است، پر از حیوانات است. و وقتی که رستم زخمی میشه کفت میایه، سیمرغ پس میایه، اول میتش که وسیله از بین بردن مغلوب ساختن اسفندیار گز هلمند است. تیر از گز هلمند میسازه که راسن اسفندیار از بین میبره. احیای هلمند نیمروز سبز بس برکت هلمند هدف اساسی ماست. بیشتر ناصر صاحب گفت نیمروز نیم روز است. سعید نفیسی را تاریخ دوره ساسانیش میخواندم. در او دوره نیمروز مرکز تمام امپراتوری در افغانستان امروزه بود. از او خاطر خود کم نگیرند. نیم روز یعنی نیم جهان. در گذشته باید که امیدی سه بشاره کردن تاریخ سیستان. ما خب میفهمیم تاریخ کل نقاط افغانستان سالها سرش تیر کردیم. ویژگی سیستان چی بود؟ بهترین مدیریت آب، بهترین مدیریت جنگلات و از همه کده زیادتر بهترین مدیریت برای جلوگیری از ریگ. تمام از اینا را سیستانیا برای 1000 سال مدیریت کرد. وقتی که نظام از بین رفت همه چیز به صحرا بدل شد. از این جهت خواهش من از تمام سیستانیا و از تمام افغانستان در چند بخش است که رسالت ملی و وظیفه ملی ماست. اول آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کنیم. احادیث تکل نن اوبو سایی کو دی اوبو مؤثریت باید لس چنده تر شل چنده دیر ترسی. آغا شیوه چی موگ پاق طریقه جناب بالا کرزه سبم پده شامل ده تاس نمی طول گوختنه ده چه قطرهی مدیریت دی اوبو مؤثر شیوه مفید شیوه دی اوبو مدیریت منستر اولی اوبو 15 چنده لس چنده دیر ترکی دا اوبو مزایی کوی قیمت واقعا لطل نجگیگی اما که موگ سمونه لگو نو بیا آغا گناه دی موگ ده. دوام نن دیر خواخ سوم چی زنیونه میولی ده ما اجازه ده ورطو کو ولی زان باند ظلم کوي دومره کوچنیونه که نولی ده خو لکس لوی که نوی چی لکس ضرور رسیگی او دلتا هم دی نیمروزیانو گوختنه ده والی سب یو ملی پارک جوړ کئی چی دا طول نیمروزیان او سبات سیلیانان رازی ورنه مزه واخلی برتا ونه که نوی هرچه کوم دا میوندی سه با همکاران بل دنیا کی دی نریخته در توایم پا خیبر پختونخوا که 1 میلیارد ونه که نولی دوی راغلی طول افغانستان که وی 15 میلیون دو لیاز نه خدای لکس لوی فکرونه موکی پا جنگلاتو بانده پا دی بانده آبادی رازی. سوم مدیریت خاک است. ما خاک خود نمیشناسیم. موضوع هلمند ولایت هلمند تکرار نکنیم. خاک شناسی بسیار دقیق کار داریم که باز چیزایی را نشانین
و مخصوصا در جایی که باز نمک جناب جنرال سبسمی دیره من نمی‌ولید لای با پاسشان یک کف بزنین خولی اردوی 115 قهرمان های مال خولی اردو مودرگه خوشحال خانت مودرگه بخیر روزی بخیر روزی. موضوع چهارم مدیریت ریگ است. ریگ مدیریت کار داره. تاریخ قدیم سیستان شیوه مدیریت ریگ برتن این بدون اعمار جنگلا نمیشه. دیگه ضرور است که ما به یک بحث بیاییم و از خاطر ازی پیشنهاد ماییست که یک مرکز تحقیقات زراعتی و آبیاری در کنار بند کمال خان به زودی ممکنه افتتاح شود تا شیوه مدیریت ازی حدیث اساسی تو دوال حدیث بان. و نقطه دیگه جناب والی صاحب هدی از این مرغا یادآوری کردن او برادرها تنها همی چیزی را که دیرات مشمرغ میگن و عربا او بارم میگن این $100 میلیون میگردن در مفت شکاری ها را نمانین از هر کدام از اینا مداقل $50 میلیون میگیرم که مسجد هایتان جور شود و مراکز خیریتان جور شود. اما تاسی باید دو ساتی دا دیدی مرغانو د سیر مسیر ده دلته باید موږ ذخیر تاسیساتو لرو او دا ضرور ده. نقطه آخر ارزم برتان مدیریت حوزه دریایی ماست. ما بند به بند مدیریت نمی کنیم، حوزه دریایی به حوزه دریایی مدیریت می کنیم. هلمند باید دیو سین پایز تکل سبستاس به تخصص لري سر تر پای موږ مدیریت کو یو برخه نسو پرېږدی نو اوس ضرور ده چې موږ خپل د 15 عمده سیندونه په اساسي توګه مدیریت کو او ان شاء الله تعالی به تاسو ګورئ چې هم به تولید څو چنده سي هم وبوم او هم به بین‌المللي نتایجو ته ورسیږو او دلته دقیق معلومات پکار دي. ولس باید پوسی که خدای ناکرده سیلاو راځي څه وکړو که وچکالي راځي څه وکړو او که نور عوامل راځي. از این جهت تنها 3 نقطه دیگر. یک، تکنولوژی معاصر باید در زراعت و دابیاری ما پیاده شد. ایره به شکل عنعنوی کردن نمیتونین. از این جهت قوه بشری را باید بر مدیریت منابع مولوی صاحب حزب الله دیره مننه څومره د حقوق فاکولته غواړي لیاز د خدای دا ټول بیکاره دي ولی لمانه د اقتصاد فاکولته نه غواړي ولی د انجینری دی ولی د اوبو پوهنځی رانه نه غواړي. شرایط هم سلام تاسو په کار یې مولوی صاحبان د پیغمبرانو میراث دي اما دومره د حقوق نه وتلي دي چې خدای ټول بیکاره دي. نو لږ څه کم سي لږ څه د خصوصي سکتور نه دا خان صاحب کرزی صاحب غزنفر صاحب سعید صاحب کړه دا پوهنتون نه وتلي خلک تاسو کار ورکوئ سي خو الله لیاز د خدای وګوره که اردو ته ځئ په سر سترګو که پولیس ته راځئ آسمان ته مړم اما لږ څه دا کار وکئ چې موږ راسو او میرمنې مه هېروئ. نقطه آخری آگاهی عام است. ما باید کمال خانه باعث مردم که چشم خود مدیریت کنیم. تمام مردم افغانستان و مردم نیمروز باید به یک پیمان اجتماعی به و از این جهت مسئولیت تاریخی تنها نیمروزیانه تمام ادارات دولتی و تمام نهادهای سکتور خصوصی و امنیتی و دفاعی ما مسئولیت بندای ما و دفاع مردمی از این بنداست. در آخر ما باز هم از خداوند جل شانه شکر میکن که اول این موقع را داد که در زمانی که من خدمتگار تانستم زیاده از 1000 مسجد اعمار کنم. در هر یکی از این مساجد
به دربار خداوند جل شانه دعا میشه و مردم مسلمان ما تمام احکام دین رعایت میکنن. تمام ولسوالی های افغانستان انشالله تعالی صاحب مساجد جامع خود و همچنین مساجد تاریخی خود. و دوم که امروز ملت نیمروز ما معاون سباره و تمام کابینه خود و همکارای خود در آغوش محبت خود گرفت. دا شاید سنن تاسی را که میلیاردها دلار رو نمات دیرتر ده ای تاسی مینه با ما سر ترتلی او هیله ده چه آقا شاید ما کتاب که ولی کل تاسی لیدلی ما تاویرید دا کتاب که ننیوشای ولی کل ما دی قیامت پورزی که چه خدای جل شانه ما حساب غوړي د کمال خان او به ما شفاعت کی. تل دی افغانستان، یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان، آباد باد نیمروز و نیمروزیان. ظهرتان بخیر. شما ویژه برنامه افتتاح بند کمال خان را به طور زنده از تلویزیون ملی افغانستان تماشا کردیم. نیمروز یک بار دیگر سرسبز می شود. مرغان مهاجر بر می گردند و نیمروزیان نفس تازه می کشند. صحبت رئیس جمهور